د مجاهد لیډرانو امیر المؤمنین ملاسی حافظ الله رحم الله زلمی خلیلزاد صاحب چې 15 کالو نه د افغانستان د مجاهد ملت فیصلې کوي او موږ د احمدشاه بابا لاره پرېښې ده، لویه جرګه هم پرېښې ده او د وایټ هاوس په فرمایش د امریکې په فرمایش باندې خپلې فیصلې کوو. تازه یې په خپلو خبرو کې ویلي افغانانو ورونو چې د افغانستان اوسنی نظام طالبانو چې د جنو مکتبونه بند کړي دي دا دی موږ سره بې وعدګي کړې وه، دا موږ سره وعده ایښې وه. ای افغانانو زما دا خبرې نن ټولې واورئ. سوال درته کوم چې طالبه د جمهوریتیانو د ګریوانه لاس وباسه، بدې ردې ورته مویه وه. ای جمهوریتیا تا ته ویم د طالب د ګریوانه لاس وباسه، بدې ردې ورته مویه وه. قسم په خدای دی چې ټوله لوبه د وایټ هاوس او د امریکې او د زلمي خلیلزاد په ترو باندې موږ سره کېږي. ګورې دا 15 کال نه دا زلمی خلیلزاد زه پېژنم. دا په هغه وخت کې به دغه مجاهد لیډران به وایټ هاوس ته بوتلو او په وایټ هاوس کې به د ریګن لاسونو ته دغه شانې مچې کول د لیډرانو. همدغه مجاهد استعمال کړه د وروس په خلاف باندې هلته جنګ وکړو، زما ستا بچې شهادتونه ورکړه عام مجاهدینو چې مهربانه وروس شکست وخوړو، دې خپل منصوبه کې کامیاب شو. بیا همدغه زلمی خلیلزاد او مجاهد سره یوځای شو، تر هغې پورې یوځای و چې تر څو پورې د ډاکټر صاحب نجیب یو منظم حکومت و چې یو منظمه ملي اردو لرو ده. د ظاهرشاه د وخت و د داود خان د وخت و موږ سره مهمات و ټانګونه او تیارې هر څه هغه ورور د خاورو سره خاورې کړو. ډاکټر صاحب نجیب حکومت یې ختم کړو. همدغه زلمی خلیلزاد همدغه امریکې او اخره کې ډاکټر صاحب نجیب هم شهید کړو د پاکستان په ترو باندې. ای افغانان ورونو دا لوبه خو وکړه په 2001 کې د طالبانو حکومت ختم کو. په بون کانفرنس کې سه مهربانه راولګېده جنګ سالاران ټوپک سالاران همغه مجاهد لیډرانې بیا ورور د قدرت خاوندان کړو. په افغانستان کې یو بله بدبختي او جنګ او دغه شروع کړو، یو بل جهاد ته لاره جوړه کړه، یو بل جنګ ته زمینه برابره کړه، خپلو کې سره افغانان وجنګول. ای افغانان ورونو په 2011 کې د افغانستان کې جمهوریت و، موږ د 100 نه زیات ملکونو په سفارتونو په رسمیت وپېژندو. راولګېد زلمی خلیلزاد امریکا مستقیمې د طالبانو ته دفترې لګو او د طالبانو سره خبرې کولې، د جمهوریت سره خبرې نه کولې. ولې تاسې ړانده سئ په دې ډرامه نه پوه ناستئ؟ 120 ملکونو له امریکا پیسې ورکوي او په هغې کې افغانستان دی. ای افغانان ورونو قسم په خدای چې دا ټول زما ستا د وژلو پروګرامونه دي. اوس ګورئ هلته جمهوریت ته سقوط ورکړو، ختم یې کړو، په 11 ورځو کې جمهوریت ختمیږي. د اشرف غني صاحب حکومت دا عقل مني چې په 20 کالو کې طالب ولسوالۍ نشي نیولی او سه مېرا په 11 ورځو کې ستا ټول جمهوریت د منځه ځي او 1.5 لکه اردو دې ختمیږي. خو پوه شه چې ټوله ډرامه دی او د امریکا موږ سره کوي که نه. وایي راځئ چې دغه د وایټ هاوس د مخې ته ودرېږو، راځئ چې یو بل ته کنځلې نه کوو، توهین نه کوو وروره، راځئ چې یو اتفاق سره وکړو، د دغه مخې ته مظاهرې وکړو، یا امریکایانو سره خبرې وکړو چې دا څه بدبختي دی په افغانستان کې راغلې، دا ول هم په قلاره نه پرېږدي. زلمی خلیلزاد په خپلو خبرو کې وایي که یو ټلیفون وکړو د افغانستان اسلامي امارات طالبان د حکومت درته ختمو. په دې کې هېڅ شک نشته چې ختمه، خو پاکستان یې درته ساتلی دغه د 2 اسرائیل ریاست امریکې جوړ کړي دي. یو هلته اسرائیل دی چې فلسطینیان او عرب دله په سر ټکوي، یو د پاکستان په نوم باندې نن پاکستان ته سه مهربان یو توکمه وایي 20 میلیونه ډالر ورته ټرانسفر کوي د بانک د لارې او پاکستان ته جي کې سپک تیارې یا 4 تیارې په قندهار او په کابل باندې بمباري وکړه، د حکومت به ورته زموږ ټینګ شي. خدای دې لپاره د پاکستان جوړ کړی که نه. افغانان ورونو سر ماغزم خلاصېږي که نه خلاصېږي؟ د خدای په لحاظ باندې اصلاح شئ. ګورې عام ملي اردو والا دلته قرباني ورکړه، عام مجاهد دلته قرباني ورکړه، عام طالب دلته قرباني ورکړه، خو لوبه ټوله د امریکا ده. موږ سره امریکا دا لوبه کوي، موږ امریکا په قلاره نه پرېږدي. نو راځئ چې د دې په ځای موږ یو بل ته بد رد ویو، راځئ چې صفا ځای معلوم ده، توکمه معلومه ده چې د امریکې کم نظام خوښ هلته په وایټ هاوس کې بټنه ووایي هغه نظام راشي. والله کې بله خبره، ای افغانان ورونو په جمهوریت کې مې دغه شانې کیلي راواغسته یو کال مخکې او غږ مې وکړو چې ای لکټۍ والا اصلاح شي، پټګي والا در باندې روان دي، طالبان مې ورته ښوده، راله که رانله. یو کال مخکې مې اشرف غني صاحب ته ویل چې طالبانو ته حکومت وسپاره، د ملي اردو والا مه وژنه، د افغانان مه وژنه. زما ویډیو پرته دلته په ټیک ټاک او په یوټیوب او په فیسبوک کې پرته خلکو به شیر کړي. ای افغانان ورونو زه اوس دغه حکومت ته ویم قسم په خدای چې بیا در باندې نکټۍ والا راولي، پټګي والا تا ختموي. دا خبرې د دې چې دي دا د ضررناکې خبرې دي. خدای ته وګوره، اصلاح شي، خپلو کې سره اتفاق وکړي. یعنې قسم په خدای که نه به طالب پاتې شي که نه یو پاتې شي. په ما باندې الزامونه مه لګوئ چې څوک رانه طالب جوړ کړي، څوک رانه خلقي جوړ کړي، څوک رانه مجاهد جوړ کړي، څوک رانه یو شی جوړ کړي. زما په دې وطن زړه خوږېږي، قسم په خدای چې یو مسلمان یم یو افغان یم.
ګناهګار به یم قسم دی که بل د یو پارټۍ سره مې تعلق وي خو په وطن مې زړه خوږېږي ګورئ 15 بندیانو د طالبانو دلته ما چغې والې په ویډیوګانې مې ډکې کړې چې اشرف غني صاحب ته مې ویلې چې دا پرېږده 4600 یې پرېښودو او سامر امان 400 دپاره یې لویه جرګه راوغوښته په میلیونها زموږ ډالر په هغې باندې مصرف شو ګورئ هغه د طالبانو په پخواني نظام کې نور عقاب په نوم باندې یو طالب دی د هغې خبرې تاسې واورئ 15,000 بندیانو معاهده خو یې کړې وه مګر اشرف غني صاحب ته جمهوریت ته یې ویل چې دا مه پرېږده او طالب ته یې ویل چې ستا بندیانو معاهده شوي ته خپل بندیانه هلته یې موږ خپلو کې یو بل سره ووژلو په زرهاوو افغانان پسې مهربانه مړه شو اخره کې نظام سقوط وخوړو ټول محبسونه سره مات شو طالبان هم خلاص شو نور خلک هم سره خلاص شو نو زموږ دومره سر نه خلاصېږي راځئ که چېرته مبارزه کوئ په افغانستان هم مړه درکوئ او غواړئ چې افغانستان د دې بدبختیو نه خلاص شي په ټیک ټاک او په فیسبوک یو بل ته کنځلې مه کوئ په ټویټر راځئ د وایټ هاوس مخې ته ودرېږو او دا ورته وویو چې خدای او قرآن ته وګوره خدای او قرآن خو ته منې یم نه خو رزیله وایټ هاوس یا جو بایډنه موږ د افغانستان نه ته څه غواړې زموږ معامله صرف د امریکایانو سره ده او تر څو پورې چې موږ دا معامله د هغې نه سیده کړې نه په خپلو کې هم یو بل سره جنګوي او د موجوده بې اتفاقي چې ده دا زموږ د همدغه د امریکایانو او د خارجیانو پروګرام دی الله دې موږ او تاسې سره پوه کړي دا باچا کاموال دی یو ورځ به دام څوک به یې ونیسي یا به د وزیر ګیلمن غونډه کې مړ شي شهید به شي بیا به 2 ورځې راپسې ټیک ټاک کې جاړئ سپینې سپینې مې ووایه که ژوند کوي سپینې سپینې به ویمه که مړ کېږم بېګاله مې د خدای مړ کړي خو دغه حقیقت دی چې لوبه ټوله د وایټ هاوس د امریکایانو او د زلمي خلیلزاد ته تنخوا ورکوي او پاکستان یو دلال ریاست یې هغې په مخ کې وړي نوره خوښه خپله